بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، موږ په روزمره زندګۍ کې هر ورځ ډیر ښه کارونه کوو، خو لیکن د هغې اجر او ثواب موږ ته نه رارسیږي. وجه څه ده؟ د یو وړوکي کار د وجې نه چې دا ډېر یو اهم او ضروري کار دی او هغه موږ نه کوو هغې کې، لیکن هغه کار ګران نه دی چې موږ یې نشو کولی، بلکې زموږ فکر سوچ ورته نشته دی هغې ته. هغه دا دی چې مونږ ډیر ښه کارونه کوو، لکه پلار خپلو بچو باندې نفقه کوي، خپلو بچو د چې دی خوراکي څیزونه نور ډیر شیان اخلي، کپړې ورته اخلي، خو هغې کې نیت د صدقې نه کوي، نیت د ثواب پکې نه کوي، نو دې وجې نه د دې اجر مونږ ته نه میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین صدقه او غوره صدقه هغه ده چې په خپل اهل باندې وشي، په خپلو بچو اولادونو باندې وشي. مونږ دا یو خپله ذمهواري ګڼو راوړو ورته، خو کله مونږ دې کې نیت د ثواب او نیت د اجر او صدقې نه دی کړی، نو دې وجې نه دې ثوابونه مونږ ته نه میلاویږي. نو که چېرته مونږ په دې کې نیت د ثواب وکړو، نو هم ثواب او هم خرما، نو هم به خپلو بچو ته د هغوی ضروریات پوره کړو، هم به الله سبحانه وتعالی مونږ ته اجرونه او ثوابونه راکړي. دغه رنګې په زموږ په کورونو کې ښځې پخلي کوي، د کور نور ډیر کارونه کوي، خو لیکن هغې کې هغوی نیت د ثواب نه کوي، نو دې وجې نه هغوی ته دغه اجرونه نه میلاویږي. هره ورځ دا کار کوي، خو دا یو خپله ذمهواري ګڼي، بس هغه د معمول مطابق هغه کار کوي. خو چې کله په دې کې نیت د ثواب وکړي، نو الله سبحانه وتعالی به دوی ته ډېر زیات اجر ورکړي په دې باندې. دغه رنګې نور هم ډېر شی کارونه دي چې مونږ کوو، خو هغې کې لیکن مونږ نیت د ثواب نه کوو، نو نیت ډېر اهم دی. انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو دار و مدار چې دا په نیت سره دی. نو کوشش کوئ چې څومره ښه کارونه کوئ هغې کې ښه نیت کوئ، د الله رضا اخلاص، نو الله سبحانه وتعالی به دې باندې به تاسو ته اجرونه او ثوابونه او ستاسو ته د سپاره بعد سبب د دخول ګرځي. الله سبحانه وتعالی د دې کارونو په وجه باندې به الله تاسو جنت ته داخل کړي. او دا هغه ورځ دپاره په کار راځي چې په کومه ورځ کې بیا ته په یوې نیکۍ پسې ګرځې، څوک تیار نه چې تا ته یوه نیکي درکړي او ستا د نیکو عملونو تله پې درنه شي او ته جنت ته داخل شي. نو دا واړه واړه کارونه دي، خو دا الله سبحانه وتعالی په دې باندې انسان ته ډېر زیات اجرونه ورکوي. باید موږ دې ته فکر او سوچ وکړو.